ورزش او پلی تګ وکړئ. ورزش او پلی تګ کول د وینې جریان ته زیاتوالی او ښه والی وربښي. موږ ټول د ورزش پر ښېګڼو پوهیږو. دغه چاره کولی شي منډې وهل، پلی تګ، ورزشي کلب ته تلل، یوګا او داسې نور له ځان سره ولري. خپل ډېر وخت له هغه کسانو سره تیر کړئ چې مینه ورسره لري. یوه ځانګړې شپه له خپلې مېرمنې، خاوند سره تیره کړئ. له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړئ. یوه ځانګړې ورځ له خپلو خپلوانو سره او 1 ساعت خوښي مو له نږدې ملګري یا ملګرو سره تیره کړئ. موږ د ژوند پیژندنې له نظره اړیکو او خپلوۍ ته اړتیا لرو. مطالعو څرګنده کړې د هغه کسان چې له خپلو خپلوانو، ملګرو او کورنۍ سره ښې اړیکې پالي ډېر کله د خوښۍ له لوړې کچې څخه برخمن دي. همدارنګه دغه اړیکې پالل اړینه نه ده چې تل د مخامخ لیدنو په بڼه وي. ځینې وخت ټلیفوني اړیکه ټول هغه څه دي چې تاسو ورته اړتیا لرئ. د خپل وخت یوه برخه په طبیعت کې تیره کړئ. څېړنو ښودلې ده چې په طبیعت کې د وخت تیرول د سټرس د هورمون د سطحې د کموالي په ګډون ګڼ شمېر روغتیایي ګټې له ځان سره لري. له خپله کوره ووځئ، یوې شنې فضا ته لاړ شئ، روانو اوبو ته وګورئ، غرونه، ونو، ګلونو، طبیعت او هر هغه څه ته چې په طبیعت کې مینه ورسره لري وګورئ. منظمې جامې واغوندئ. د منظمو جامو اغوستل له مشهورو برانډونو او مارک لرونکو جامو څخه د ګټې اخیستلو په معنا نه ده، بلکې د مناسبتونو لپاره له مناسبو جامو څخه ګټه اخیستل دي. انسان د جامو په وسیله خپل ځان ته ښکلا او نظم وربښي. خپل ځان جوړول او ښکلی کول نه یوازې دا چې پر نورو باندې مثبتې روحي او رواني اغیزې لري، بلکې پر خپله د شخص په وجود کې هم د مثبتو رواني اغیزو د رامنځته کولو لامل کیږي. پر همدې اساس نه یوازې دا چې منظمې جامې اغوستل د انسان د شخصیت څرګندوی دی، بلکې د هغه د شخصیت په بدلون او تشکیل کې هم د پام وړ رول لري. د اعترافاتو پر مټ د خپل ځان هڅول. اعترافات هغه مثبت افکار دي چې تاسو یې په لوړ آواز ووایاست څو خپل ځان تشویق او وهڅوئ. ستاسو اعتراف کېدای شي هر څه وي. زه به یوه ښه ورځ ولرم نیولې تر ستاسو د خوښۍ وړ نقل قول پورې وي. همدارنګه کولی شئ د خپل ځان په اړه یو مثبت فکر وټاکئ، او کله مو چې ذهن منفي افکار دننه کیږي یاد مثبت فکر له ځان سره تکرار کړئ. د دې ارزونه چې څه ته بدلون ورکولی شو. ځینې وخت موږ پوهیږو چې د فلاني عمل ترسره کول یا له فلاني شخص سره خبرې کول یا فلاني ځای ته تلل د اندېښنو د زیاتوالي لامل کیږي. نو غوره ده چې د داسې کړنو او اعمالو تکرار ته بدلون ورکړو. ما یو همکار درلود چې هر کله به مې خبرې ورسره کولې زما د دندې په اړه به یې د شته خطرونو په هکله ویل او د هڅونې او تشویق پر ځای به یې زما په ذهن کې ویره او اندېښنه رامنځته کوله. ورو ورو متوجه شوم چې له کار سره مې مینه او لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي او کاري پایلې مې ورځ تر بلې بې خوندې کیږي. له ځان سره مې فکر وکړ چې یا باید دا دنده پرېږدم یا دا چې له خپل د همکار سره خبرې کول حد اقل ته ورسوم. پرېکړه مې وکړه چې له دې وروسته ډېر لږ ورسره ووینم او که ورسره مخ هم شوم د کار په اړه به ورسره خبرې نه کوو. همداسې وشول تر دې چې هر څه خپل عادي حالت ته وګرځېدل. خو پام باید ولرو چې ځینې کسان د حسن نیت او تجربې له مخې خپلې اندېښنې له تاسو سره شریکوي او ځینې بیا د تخریب، کینې او منفي لیدلوري له مخې له یو څه زغم وروسته کولی شو په ډېره اسانۍ سره د دغه دواړو حالاتو ترمنځ پر توپیر پوه شو او د هغوی اړوند خپل ځان عیار کړو. که پوه شو چې یاد شخص منفي فکره دی او اصلا مثبت ټکو ته پام نه کوي، تر هر څه د مخه باید هڅه وکړو چې د هغه د ذهن مثبت لوري ته ورواړو. منفي افکار له وجوده پاک کړو او هر کله مو چې هڅه پایله ورنه کړه اړینه چې له ځنډ پرته له دا ډول کسانو خپله ناسته ولاړه او خبرې اترې حد اقل ته ورسو، ځکه دغه ډول کسان بالاخره موږ هم له خپل ځان سره د منفي فکر او لیدلوري کندو ته ورغورځوي. له مثبت فکر لرونکي خلکو سره ناسته ولاړه. هیڅ څوک له یو مثبت فکر لرونکي ملګري څخه کرکه نه لري او موږ ټول په خپل کاري او تحصیلي ژوند کې د دا ډول کسان پیژنو. مثبت فکر لرونکي کسان تل موږ ته مثبت انرژي لیږدوي او زموږ د خوښۍ او روحي ارامتیا لامل کیږي. خو خپله شاوخوا پر هغه ملګرو ډکه کړئ چې د ګیلاس نیمایي ډکې برخې ویني، نه د ګیلاس نیمایي تشه برخه. په شاوخوا کې مو د مثبت فکر لرونکو کسانو شتون او راټولولو تاسو سره مرسته کوي څو هغه ملاتړ او همکاري چې د یو مثبت ژوند د درلودلو لپاره ورته اړتیا لرئ لاسته یې راوړئ. په یاد ولرئ چې د منفي فکر لرونکي ملګرو په شتون کې به هیڅ کله له ژوند خوند وانخلئ، بلکې ذهن به مو داسې افکار په وسیله احاطه شي چې له سوري څخه به یې وتل ډېر وخت اړتیا ولري. د ژوند د خوندونو رول درک کړئ. موږ انسانان معمولا خپل ژوند زده کړو او کار کولو ته وقف کوو او ډېر لږ متوجه کیږو چې ډېر داسې کوچني خوندونه هم شته
چې کولی شي موږ ته خوښي راوبخي. د بیلګې په توګه د یو خندونکي فلم کتل، مطالعه، د طبیعت د ښکلاو لیدل، له کورنۍ او ملګرو سره په چکر وتل، له انا او نیکه سره کیسې کول، د ماشومتوب دورې له ملګرو سره خبرې اترې، له ماشومانو سره لوبې کول او نور داسې ډیر کارونه چې ظاهرا کوچني او بې ارزښته ښکاري، خو کولی شي زموږ پر روحیه او مثبت فکر باندې د پام وړ اغیزې ولري. یوازې بسنه کوي چې یو ځل یې وازمایي. کله چې ماښام ستړي او ستومانه له کاره کور ته راځئ، له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړئ. هغه مهال به متوجه شئ چې له ماشومانو سره په لوبو کولو کې څه ډول جادو نغښتي دي او څومره خوند له ځانه سره لري. د خوښي بښونکو کارونو ترسره کول. غوره ده پوه شو چې د ځینو کړنو ترسره کول د انسان په وجود کې د کاذبې خوښۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، لکه له نشهیي توکو څخه ګټه اخیستل، د الکولو څښل او داسې نور. دلته موخه همغه خوښي بښونکي کارونه دي چې د ټولنیز ژوند او روغتیا لپاره زیان مضر نه دي، بلکې کولی شي ستاسو په روحیاتو باندې مثبت اغیزه وکړي. کله چې د یو کار ترسره کول تاسو خوشحالوي، ترسره کولو ته یې دوام ورکړئ. ځینې کسان د رزمي، ذهني او داسې نورو ورزشونو مینوال دي او د هغو په ترسره کول سره د آرام او خوښۍ احساس کوي. ځینې کسان غواړي له طبیعت څخه انځورونه واخلي او د هغه انځورونو له لیدلو خوند اخلي. تاسو هم د خپلې خوښې کار په نښه کړئ او تمرین یې کړئ تر څو مثبته روحیه ولرئ. وضعیت په یوه بیل او متفاوته بڼه لیدل. کله چې د مثبت فکر په اړه خبرې کیږي، نظریات ارزښت لري. د داسې یو وضعیت په ارزولو سره چې مخکې مو منفي ګڼلې وه او په دې اړه فکر کول چې څه ډول کولی شئ په مثبت ډول یاد وضعیت ته ورسیږئ. کولی شئ زده کړئ چې د ژوند لپاره سالم نظر وټاکئ. د افکارو هدایت او لارښوونه. زموږ افکار زموږ تر اغېزې لاندې قرار لري او موږ په اسانۍ سره کولی شو خپل افکار مثبت یا منفي لوري ته بوزو. د انسان افکار د هغه د وجود حقیقت جوړوي. په اصل کې زموږ د شخصي ژوند هیڅ داسې اړخ نشته چې زموږ د افکارو تر اغېزې لاندې رانشي. د انسان افکار د هغه په ژوند کې د پام وړ رول لري. په حقیقت کې لکه څنګه چې د تفکر ځانګړی ځواک انسان له نورو موجوداتو څخه بیلوي، د همدې انسان پر ژوند باندې ژورې اغېزې هم لري. پر همدې اساس د انسان د افکار څرنګوالی په خپلو افکارو کې د ښکېل کېدو څرنګوالی، د هغو د مدیریت کولو څرنګوالی او پر ذهن باندې د هغو د ځانګړو ډولونو برلاسي کېدل کولی شي موږ مثبت یا منفي لوري ته بوزي. هر څوک هغسې ژوند کوي چې فکر کوي. آیا تر اوسه مو په دې اړه فکر کړی؟ هغه چلند چې له تاسو څخه صادریږي له کومه ځایه هدایت کیږي؟ څه شی د دې لامل کیږي څو په مختلفو وختونو کې مختلف احساسات ولرئ؟ ځواب دا دی چې زموږ د چلند او احساساتو ریښه زموږ له افکارو څخه ده او موږ د خپلو افکارو پیژندلو سره د خپلو احساساتو او چلند بنسټیزې پیژندنې ته رسیږو او د خپل شخصیت په اړه ژوره پوهه ترلاسه کوو. زموږ د چلند ډول له احساساتو، افکارو، لیدلورو، درک او اخذ، باورونه او پر ځان باور له کچې څخه سرچینه اخلي. د خپل شخصیتي او ذهني میکانیزم پیژندل زموږ په اړیکو، بریالیتوبونو او ماتو کې مهم عامل ګڼل کیږي. په حقیقت کې زموږ افکار، باورونه او ارزښتونه زموږ ذهني چوکاټ او جوړښت تشکیلوي او موږ ته د دغه چوکاټ او ذهني جوړښتونو په مرسته د خپل شاوخوا له چاپیریال څخه لاسته راوړي اطلاعات تر ارزونې لاندې نیسو. پر بنسټ خپل شاوخوا نړۍ او چاپیریال ته ګورو او د خپل ځان، نور او خپل ټولنیز چاپیریال په اړه چلند او قضاوت کوو. موږ هر یو د هغه چاپیریال پر بنسټ چې نړۍ ته پکې راغلي یو، هغه کورنۍ چې پکې لویږو، هغه افراد او شرایط چې تر سوري لاندې روزل کیږو، هغه ټولنه چې ژوند پکې کوو او په ټوله کې د خپل ټولنیز کېدو په لړ کې یو اندازه ارزښتونه لاسته راوړو. هغه افکار، باورونه او ارزښتونه چې په مختلفو بڼو مو لاسته راوړي دي په ذهن کې مو یو لړ چوکاټونه او جوړښتونه تشکیلوي او موږ د خپلو دغه ذهني چوکاټونو او جوړښتونو په مرسته له خپل چاپیریال څخه ترلاسه کړي اطلاعاتو ته وده ورکوو او تر ارزونې لاندې نیسو. د انسان احساسات، باورونه، ارزښتونه او کړنې ټول د هغه د افکارو تر اغېزې لاندې قرار لري او د انسان مادي او معنوي ژوند له افکارو او نظریاتو پیل کیږي. زموږ دغه نظریات، افکار یا دروني خبرې اترې کولی شي مثبت یا منفي اوسي. منفي افکار معمولا د منفي نظریات د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي، لکه زه نشم کولی، بیا به هم ماته وخورم، هیڅ شی به بدلون ونه کړي او داسې نور. له همدې امله ده چې تاسو باید خپلې دا ډول دروني منفي خبرې اترې وپېژنئ او اجازه ورنه کړئ چې دا ډول منفي افکار ستاسو د کړنو او احساساتو کنټرول په لاس کې ولري.
د دغه ډول افکارو په پیژندلو سره کولی شئ هغوی د منطقي او مثبت افکارو ځایناستي کړئ او د خپلو کړنو او احساساتو کنټرول په خپل لاس کې واخلئ. د دغه مهارت د تمرین کولو لپاره کولی شئ هغه مختلف موقعیتونه چې ورسره مخ کیږئ تر پاملرنې لاندې ونیسئ او هڅه وکړئ چې د منفي افکارو او خبرو اترو پر ځای مثبت افکار او خبرو اترو ته مخه کړئ او پر خپلو کړنو او احساساتو باندې د هغو اغیزو ته پاملرنه وکړئ. د دې تمرین په مرسته به پوه شئ چې د مخکې په پرتله پیاوړی مثبت احساس لرئ او د منلو وړ مثبتې کړنې درڅخه صادریږي. کله چې د کمزورتیا او ویرې احساس لرئ دغه کار له تاسو سره مرسته کوي څو د خپلو افکارو کنټرول په لاس کې واخلئ. د یوې خوښي بښونکي هیلې او خیال په اړه فکر وکړئ. د یو مثبت ذهني تصویر جوړ کړئ او یا د باندنۍ عواملو پر وړاندې مثبت غبرګون ښکاره کړئ تر څو خپل منفي احساسات پر مثبتو او د پام وړ احساساتو بدل کړئ. د تیروتنو تحلیل او تجربه. مشهوره مقوله ده چې وایي دوه ډوله کسان هیڅ کله تیروتنه نه کوي، په قبرونو کې مړي او په زانګو کې ویده ماشومان. ځینې هم پر دې باور دي چې نالیکل شوی متن هیڅ تیروتنه نه لري. اوس دا چې دا ومنو چې دغه مقولې د انسانانو له باورونو او تجربو څخه ریښه لري او که نه، ښایي په ذهن کې مو دغه پوښتنه هم ورسره را پیدا شي چې که چیرې د تیروتنې مرتکب شو آیا پر هغې باندې اعتراف کوو او که نه؟ آیا د دغه حقیقت منل چې تیروتنه مو کړې ده سخت دي؟ یقینا چې د تیروتنې منل چندان هم سخت نه دي. ځینې وخت متوجه کیږو چې زموږ ټاکنه ناسمه ده خو د خپلې ټاکنې د بدلون او پر سمه لار باندې د تللو پر ځای د خپلې تیروتنې لپاره پلمې جوړوو. ډیری خلک کله چې غواړي یو ناسم کار ترسره کړي د خپل ځان د راضي کولو لپاره ګڼ شمېر دلایل وړاندې کوي تر څو څرګنده کړي چې کار یې ناسم او اشتباه نه دی. خو د تیروتنې له ترسره کولو وروسته په کار یا ورځني ژوند کې له ګڼ شمېر ناسم موقعیتونو سره مخ کیږي. په نړۍ کې هیڅ داسې انسان نشته چې تیروتنه ترسره نه کړي، خو مثبت فکر لرونکي انسانان له خپلو تیروتنو زده کړه کوي. هغوی خپلې تیروتنې تحلیل او تجربه کوي، علتونه او لاملونه یې ارزوي او هغه په خپل ژوند کې د یو مخبېلګې په توګه په پام کې نیسي، نه د خپل ځان د تهدید او رټلو یو وسیله. مثبت فکر کول له خپلو تیروتنو څخه د انکار کولو په معنا نه ده. د دې کار پر ځای د هغه مسایلو په اړه د فکر کولو لپاره چې تاسو یې د اوسني موقعیت ته رسولي یاست خپل ځان ته یو څه وخت ورکړئ څو په راتلونکي کې له ورته تیروتنو ډډه وکړئ او د راتلونکي په اړه یو مثبت فکر او لیدلوری ولرئ. د پر ځان باور پر ګاڼه سمبال چلند. پر ځان باور یعنی خپل ځان د ځواکمن، با کفایته، مینه‌ناک او ځانګړي شخص په توګه لیدل، یا په بل عبارت په ځان باور یعنی هغه احساس یا پیژندنه چې له خپلو باندنۍ او درونۍ وړتیاو او محدودیتونو څخه لرئ. اوس یادو مفاهیمو ته په کتلو کولی شو ووایو چې رښتینی پر ځان باور ستاسو د وجود دننه تولیدیږي، نه د باندې. رښتینی پر ځان باور خپل ځان د ستاسو د ژمنتیا زیږنده دی. دا ژمنتیا چې هر هغه څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کړئ څو خپلو هیلو او غوښتنو ته ورسیږئ. پر ځان باور په حقیقت کې د یو انسان په توګه نسبت خپل ځان ته ستاسو شخصي باور دی. رښتینی پر ځان باور دا نه دی چې ونه ویریږئ، بلکې دا ده چې پوه شئ چې ویریږئ، خو له شک پرته چې د عمل کولو لپاره لاس په کار کیږئ، او هغه هم په هغه صورت کې چې احتمالي خطرونه مو مخکې له مخکې پیژندلي وي او د خپل توان تر حد مو حل لارې ورته سنجولي وي. پر ځان باور د مختلفو ډولونو لرونکي دي او تاسو د دې لپاره چې خپل شخصي اقتدار لاسته راوړئ او هغه رضایت او غنا چې اړتیا ورته لرئ تجربه یې کړئ. د پر ځان باور ټول ډولونو ته اړتیا لرئ. له رفتاري اړخه پر ځان باور. رفتاري یا د چلند په برخه کې پر ځان باور د عمل کولو او د چارو په ترسره کولو کې د وړتیا او قابلیت د درلودلو په معنا دی. له ساده کارونو نیولو تر سختو او لویو کارونو لکه خپلو هیلو ته د عمل جامه راغوستل، دا د پر ځان باور همغه ډول دی چې زموږ ټولو د خوښۍ او پام وړ دی. له احساسي او عاطفي اړخه پر ځان باور. احساسي او عاطفي پر ځان باور د خپلو احساسات او عواطفو د نړۍ تر واک لاندې راوستل او کنټرول په معنا دی. دا چې پوه شي چې څه احساس لري، پر معنا یې پوه شي او وکولی چې سمې احساسي ټاکنې وکړي. د روحي درد او زور، ضرورونه او عاطفي صدماتو پر وړاندې د خپل ځان ساتنه وکړي او پوه شي څه ډول سالمې او له صمیمیت څخه ډکې اړیکې ټینګې کړي. له روحي او معنوي اړخه پر ځان باور. د پر ځان باور دریم ډول چې تر ټولو اړین دی هغه روحي او معنوي پر ځان باور ګڼل کیږي. دغه ډول پر ځان باور د کائناتو په نړۍ
او د ټولو موجوداتو په خلقت باندې ستاسو له باور او اعتقاد څخه عبارت دی. روحي او معنوي پر ځان باور ستاسو دغه روحي ایمان او باور ته اشاره کوي چې له مخې تاسو ډاډه یاست چې ژوند د ټاکلي موخې او پای لرونکی دی. تاسو د یوې موخې پر بنسټ دې نړۍ ته راغلي یاست او د دغه خاورینې کړۍ پر مخ ستاسو کلونه ژوند خپله ځانګړې موخه او مقصود تعقیبوي. پر ځان باور دې ته وایي چې تاسو ایمان ولرئ چې کولی شئ او د دې وړتیا لرئ څو خپلې ټولې وړتیاوې وپېژنئ، کار ترې واخلئ او د ژوند اوضاع او شرایطو ته هغسې چې ستاسو خوښه ده بدلون ورکړئ. د پر ځان باور د پیاوړي کولو لپاره لومړنی اصل دا دی چې تیر ومنئ او راتلونکي ته بدلون ورکړئ. تاسو باید پر دې پوه شئ چې تیر ته بدلون نشي ورکولی، خو راتلونکي لا په لاره کې دی. راتلونکی ستاسو له افکار او د هغو له عملي کولو پرته بل څه نه دی. موخه دا ده چې د تیر وخت په دام کې بند مه پاتې کیږئ، نه دا چې د تیر وخت له تجربو او تیروتنو او ماتو زده کړه مه کوئ. نو اړینه ده چې په غور او هوښیارۍ سره تیر وخت ته کتنه وکړئ او خپل وخت او فکرونه پر هغه څه ولګوئ چې د خلق کولو او بدلون وړتیا یې لرئ. د پر ځان باور د پیاوړي کولو دویم اصل دا دی چې د خپلو موخو په اړه له خپل ځان سره خبرې اترې وکړئ. موخې مو د مشخصو جملو په بڼه ولیکئ او څو ځلې خپل ځان ته تکرار کړئ، هغه هم د مثبتو جملو په بڼه. موخې باید رښتینې او معقولې وي، نه دا چې له توانه وتلي او نه پوره کېدونکي چې لاسرسی ورته ناشوني وي. البته داسې هم نه وي چې باید له پامه لوېدلي وي او د هڅو کولو ارزښت لري. د خپل هر ساعت، هرې ورځې او هرې اونۍ او میاشتې لپاره معقولې او روښانه موخې وټاکئ. کوچنۍ او لنډو موخو بریالي کېدل تاسو د لوړ او لویو موخو ټاکل او لاسته راوړلو ته هڅوي او ستاسو په وجود کې د هڅو کولو انګیزه پیاوړې کوي. موخې مو بیا پر ژبه راوړئ څو ستاسو ناخودآګاه ضمیر پر یو برخه بدل شي. د موخو د ټاکلو په برخه کولی شو د سمارټ په نوم له یو مدیریتي چوکاټ څخه ګټه واخلو. د سمارټ له موخو څخه په د ګټې اخیستنې د څرنګوالي په اړه په راتلونکو موخو کې ولولو. د پر ځان باور د پیاوړي کولو دریم اصل د تصمیم نیونې بیا تکرار او تمرین کول دي. ارواپوهان وایي هغه ماشومان چې د خپل ژوند په لومړیو کلونو کې هڅول شوي دي څو د خپل ځان لپاره په خپله تصمیم ونیسي، له نورو هغه ماشومان څخه چې دغه موقعیت یې نه دی تجربه کړی پر ځان باور له لوړې کچې څخه برخمن دي. د تصمیم نیونې تمرین کول له تاسو سره مرسته کوي څو د خپل قضاوت کولو د ځواک په نسبت لا ډیر ډاډ حاصل کړئ او په پایله کې لا ډیر او بشپړ پر ځان باور ترلاسه کړئ. د پر ځان باور د پیاوړي کولو څلورم اصل د خپلې خوښۍ پایلو مجسم کول دي. د هغه څه روښانه انځور له ځان سره ولري چې غواړئ لاسته یې راوړئ. دغه چاره د دې لامل کیږي څو خپله انرژي پر همغه موخه باندې تمرکز کړئ. دغه انځوریز غبرګون له خپلو ټولو هیلو او موخو سره ستاسو لپاره ډیر ګټور دی او له تاسو سره مرسته کوي څو ورو یاد موخو ته د لاسرسي زمینه برابره کړئ. د پر ځان باور د پیاوړي کولو پنځم اصل دا دی چې په یوه یا ځینې برخو کې لازمه پوهه لاسته راوړئ. زده کړه وکړئ او متخصص شئ. عمومي پوهه، فردي او ټولنیزې پوهې درلودل نه شاملیږي، خو دغه څه بسنه نه کوي. په فردي او حرفوي ژوند کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې د ژوند په ګڼ شمېر ډګرونو کې متخصص او ځانګړي اوسئ. همدغه ټکی چې تاسو پرې یو څه پوهیږئ خو نور پرې نه پوهیږي تاسو ته پر ځان باور دربخي. اړینه ده چې دوام لرونکي زده کړه په خپل ژوند کې یو اصل په توګه ومنئ. رښتینی پر ځان باور ستاسو د دندې زیږنده نه دی، بلکې رښتینی پر ځان باور پر خپلو وړتیاو او مهارتونو باندې ستاسو له قلبي او دروني باور څخه عبارت دی. دغه باور چې هر کار وغواړئ کولی شئ ترسره یې کړئ. که وغواړئ چې په تمه شئ څو د خپلو هیلو او خوبونو د پوره کولو لپاره کافي اندازه پر ځان باور لاسته راوړئ، کیدای شي اړ شئ څو د ژوند تر پایه صبر وکړئ. پر ځان باور هیڅکله له غرور، ځان ښودنې او ځان لوی ګڼلو سره یو شان نه دی. پر ځان باور په دې معنا دی چې پر خپل ځان، خپلو وړتیا او خپل نیک چلند باندې باور وکړئ. خو غرور او ځان ښودنه په دې معنا ده چې نورو ته ثابته کړئ چې تاسو له هغوی نه بهتره یاست. رښتینی باور هغه دی چې په دغه درې وړه مرحلو رفتاري، احساسي او معنوي برخه کې د پر ځان باور احساس لري، په داسې بڼه چې د شخصي اقتدار له احساس سربیره په ژوند کې له غوره تعادل او تناسب څخه برخمن اوسي. په یاد ولرئ د رفتاري پر ځان باور د پیاوړتیا، ودې او پرمختګ لپاره تر ټولو مهم اصل عمل کول دي. هر څومره چې په خپل ځان ډیر باور ولرئ چې هیڅ کله به له مخ پر وړاندې ګام اخیستلو شاته نه پاتې کیږئ. همدغه ده چې پر ځان او وړتیا باندې مو باور لا زیاتیږي. په یاد ولرئ احساسي پر ځان باور هغه څه نه دي چې له خپل ځان څخه د باندې تولید کړئ. احساسي پر ځان باور کولی شي یوازې د خپل وجود دننه تولید او رامنځته کړي.
وکړي. هر څومره چې له نورو سره ډېرې اړیکې ټینګې کړئ، خپل ضمیر محترم وګڼئ او درناوی یې وکړئ. په همغه اندازه ډېر احساسي پر ځان باور ترلاسه کړئ او له نورو سره به لوړ اقتدار او ارادې اړیکې ټینګې کړئ. روحي او معنوي پر ځان باور په پایله کې د دروني امن او ارامتیا له حس څخه عبارت دی. معنوي پر ځان باور ستاسو زړه د سکون پر اوبو خړوبوي او روح ته مو خوښي او تازه والی وربخي. روحي او معنوي پر ځان باور تاسو ته قوت دربخي څو خپل مسیر پیدا کړئ. پر خپل موخو باور وکړئ او هغه موقعیت ته ورسیږئ چې غواړئ پکې اوسئ. پر دې پوه شئ ټولو هغه څه ته چې د خپلو هیلو او خوبونو ته د عمل جامې د ور اغوستلو لپاره اړتیا لرئ. همدا اوس تاسو په واک کې دی. هر ډول پر ځان باور کمښت یا نیمګړتیا چې په خپل وجود کې حس کوئ، ستاسو له ویرې او وهم پرته بل څه نه دي. تاسو د لوی رب باشعوره شان و شوکت لرونکي او بې نیمګړتیا مخلوق یاست. تاسو له هغه څخه زیات اقتدار لرونکي او پیاوړي ارادې څښتن یاست چې فکر کوئ. هر څومره چې له خپل ځان سره ډېره مینه ولرئ او له ژوند ډېر خوند واخلئ، په همغه اندازه خپل خالق ته ډېر درناوی کوئ او د هغه لویي او عظمت ستایئ. ډېر کله چې د ناهیلۍ او ناراحتۍ احساس کوو، د دې پر ځای چې د هغه کړنو لپاره چې تر اوسه مو ترسره کړي دي پر ځان باور وکړو او یوازې پر هغه منفي مسایل او تېروتنو تمرکز کوو چې مرتکب شوي یو. دغه چاره زموږ پر ځان باور او مثبت فکر تر ټولو ټیټې سطحې ته راولي او ورو ورو مو له ویرې او اضطراب سره مخ کوي. آیا تاسو داسې څوک پیژنئ چې په ژوند کې تېروتنه نه وي کړې؟ هرومرو ځواب نه دی، ځکه په پوره ډاډ سره کولی شم ووایم چې په هیڅ صورت دا ډول کس نه پیژنئ. انسان د پیدایښت له وخته له تېروتنو سره مل دی او په ژوند کې د تېروتنو ترسره کېدل یو طبیعي چاره ده. خو ستونزه به هغه لویه شي چې د تېروتنو تکرار د پای ټکی نه وي. د تېر وخت د تېروتنې زموږ روحي ځور او آزار لامل شوی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی، له نورو سره یې زموږ چلند ته بدلون ورکړی او بالاخره یې موږ پر یو غوسهناک او رواني انسان بدل کړي یو. له تېروتنو سره زموږ د چلند او غبرګون ډول زموږ د راتلونکي پر لور غځېدلې لار جوړوي. په همدې مسیر کې ده چې پرېکړه کوو څه ډول خپل ژوند ته دوام ورکړو. آیا تل د خپل ځان په اړه ناسم قضاوت وکړو، ژور خفګان وټاکو او د خپلې تېروتنې لپاره تل خپل ځان ملامت کړو، یا دا چې له ترسره شوي تېروتنو سره منطقي چلند وکړو؟ موږ زده کړي څو خپل ځان د خپلو تېروتنو او هغه ناسمو کړنو له نظره قضاوت کړو چې تر سره کړي مو دي. د همدې لپاره خپل ځان د هغه څه لپاره چې تر سره کړي مو دي د زور او عذاب لایق ګڼو. ډېری له موږ څخه له تېروتنو څخه د زده کړې کولو پر ځای چې د مخ پر وړاندې تګ لپاره لارښوونه راته کوي، له خپل ځان څخه پر بېزاره کېدو اخته یو. د خپل ځان بخښل یعنې څه؟ دغه جمله د دې خدا د لغاتو په ټولګه کې د بخښلو، عطا کولو، ورکولو، بذل او ډالۍ کولو په معنا ژباړل شوې ده. په ساده معنا ښایي وکولی شو چې د خپل ځان بخښل خپل ځان ته د تجربې د ډالۍ کولو په معنا وژباړو. دغه چاره چې تل خپل ځان د خپلو تېروتنو له امله ورټئ او تهدید یې کړئ. هیڅ شي ته بدلون نشي ورکولی. خپل ځان ته ووایاست چې خپلې تېروتنې مو بخښلې دي او له هغه وروسته هیڅ کله یادونه مه کوئ. که چیرې موږ خپل ځان ونه منو، هیڅ کله نشو کولی چې نورو ته بښنه وکړو. که چیرې لومړی له خپل ځان سره سوله ونه کړو، هیڅ کله به له نورو سره سوله او روغه ونه شو کړی. که چیرې لومړی له خپل ځان سره توافق او جوړجاړی ونه کړو، هیڅ کله به له نورو سره توافق او جوړجاړی ونه شو کړی. نو غوره د هره تېروتنه مو چې تر سره کړې د خپل ځان وبخښو، د تکرار څخه یې مخنیوی وکړو او له خپل ځان سره د یو درس او تجربې په بڼه وساتو. له تېر وخت څخه زده کړه وکړئ. هر انسان خپل تېر وخت لري، له خوښیو، غم، سختۍ او ستونزو ډک تېر وخت. اوس نو زموږ تېر وخت زموږ په واک کې نشته او د وخت ماشین هم په لاس کې نه لرو تر څو بیرته شاته وګرځو. ځینې حالات ته بدلون ورکړو او د خپلې خوښې او لیوالتیا سره سم پلان او پروګرام جوړ کړو تر څو له بدو پیښو څخه مخنیوی وکړو او یا د خپل د ژوند بدې پیښې پر خوښي بښونکي باندې بدلې کړو. دا چاره شونې نه ده. نه باید د تېر شوي وخت لپاره اندېښنه وکړو او نه په تېر وخت ژوند وکړو. یوازینی شی چې له تېر وخت څخه موږ ته راپاتې دي درس او تجربې دي. تاسو خپل تېر وخت شاته پرېښی دی. هر څومره چې بد او ناخوښ پر مخ تللي وئ، نشئ کولی چې بدلون ورکړئ. هر کله مو چې احساس وکړ چې د تېر په اړه منفي احساسات لاس درکوي،
هغوی د راتلونکي لپاره د مثبت افکارو ځایناستی کړئ. هر څه چې په تیر وخت کې درته پیښ شوي دي خپل ځانګړی حکمت یې درلودلی دی. باید هڅه وکړئ چې درس ترې واخلئ او له تجربو څخه یې د خپل راتلونکي لپاره ګټه واخلئ. یوازې د حال او راتلونکي په اړه فکر وکړئ او شکرانه یې ادا کړئ. انسان تل ګڼې غوښتنې لري او دغه غوښتنې د پای ټکی نه لري. که چیرې د خپلې تنخوا له اندازې څخه راضي نه یاست باید دا ومنئ چې ډېر داسې کسان شته چې ستاسو د تنخوا لسمه برخه ترلاسه کوي او پرې راضي هم دي. کوم کور کوچنی وي او هیله لري چې لوی کور ولرئ په یاد ولرئ چې داسې کسان هم شته چې د سړکونو پر غاړه شپې او ورځې تېروي. په همدې ترتیب لسګونه نور موارد. د دې لپاره چې موږ خپلې یوې یا څو هیلو او غوښتنو ته یو رسېدلي لویه ناشکري وي چې د خپل شاوخوا نعمتونو له پامه غورځولو او د هغه د درلودلو لپاره د خدای پاک شکر نه ادا کوو. د ګلستان سعدي د 3 باب 13 شمېره کیسه یو مشهوره کیسه ده چې د شکر کولو په اړه را نقل شوې ده. هیڅکله مې د وخت د ازمایښت ګیله نه وه کړې او هیڅکله مې د خدای پاک له رضا څخه شکایت نه و کړی مګر تر دې چې یوه ورځ مې پښې لڅې شوې او د بوټونو د اخیستلو وس مې نه درلود. غوښتل مې چې خدای پاک ته له خپل غربت څخه سر وټکوم خو داسې کس مې ولید چې پښې نه درلودې. همغه و چې د خدای پاک شکر مې ادا کړ او د بوټونو د نه درلودلو مې صبر وکړ. آن که ډېر سخت ژوند او ګڼ شمېر ستونزې هم لرئ بیا هم د دغه ټکي په اړه فکر وکړئ چې دغه هر څه له دې څخه هم بدتر او ستونزمن کیدای شوی او په دې ترتیب سره باید بیا هم د خدای پاک شکر ادا کړئ. داسې کسان شته چې هیله لري څو ستاسو په څیر واوسي. شکر ویستونکي اوسئ نه یوازې د لویو نعمتونو لپاره بلکې د ډېرو شمېر هغه کوچنیو الهي ډالیو په خاطر چې ستاسو په نظر بې ارزښته ښکاري خو د هغه چا پر وړاندې مقام ډیر لوړ دی چې ترې بې برخې دي. موږ په راستۍ او کائنات باندې هیڅ حق نه لرو نو هر هغه څه چې راکول کیږي یو نعمت او ارزښتناکه ډالۍ ده. په خپل ژوند کې له شکر کولو او رضایت څخه ډیر کار واخلئ. پرېږدئ چې پر تلپاتې عادت مو بدل شي. له ټولو څخه شکر کوونکي اوسئ. که چیرې مو یو څوک د هغه څه په خاطر د شکر کولو ارزښت درکړي چې کولی شوی پر حقیقت بدل شي نو که چیرې دغه څه پر حقیقت بدل هم نشي بیا هم شکر کوونکی پاتې کیږئ. کله چې یو څوک له تاسو سره مرسته کوي مننه ترې وکړئ. دا یوازې د لارې پیل دی. وروسته د دې لپاره شکر کوئ چې چا زیان نه دی درته رسولی. په داسې حال کې چې شونې وه دا ډول وشي کله چې د شکر کولو حس درکړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه حس مو د وجود په یوه برخه کې پټ او بې فعالیته پاتې شي. د هر څه لپاره شکر ویستونکي کیږئ او هر څومره چې ډیر شکر ویستونکي کیږئ په همغه اندازه لږې ګیلې او شکایتونه کوئ. کله چې ګیلې او شکایتونه له منځه ځي غم او مصیبت هم له منځه ځي. غم او مصیبت په شکایت کولو او شکایت کوونکي ذهن کې موضوع نیولې ده. له شکر کولو سره د غم او مصیبت یو ځای والی ناشونی دی او دا د هغه مهمو رازونو له ډلې څخه دی چې باید زده یې کړو. اړینه ده څو د هغه ګڼ شمېر نعمتونو لپاره د خدای پاک شکر کوونکي اوسو چې راکړل شوي دي. د هغه څه لپاره شکر ګزاره اوسئ چې ستاسو ژوند غوره او له خوښۍ ډک کړی دی تر څو مثبته انرژي ترلاسه کړئ. مسکا کول. ځینې وخت ټول هغه څه چې د یو غوره حس د درلودلو لپاره ورته اړتیا لرئ یوازې یو مسکا ده. تمرین یې کړئ آن هغه وخت چې کوم ځانګړی احساس نه لرئ تر څو مو حالت او صورت د خوښۍ وړ بڼه پیدا کړي. موږ ټول اورېدلي دي چې خندا تر ټولو غوره درمل دی خو له دې سره لږ شمېر بیا پر دې پوهیږي چې دغه حقیقت په رښتیا هم ثابت شوی او دقیق دی. د خندېدو د وړتیا او له خندا لرونکو مسایلو څخه د یو غوره حس درلودل کولی شي له جسمي او احساسي او ټولنیز پلوه ستاسو د روغتیا لپاره ګټور وي. دغه چاره یو ډاکټر ته له مراجعې کولو ډیره ارزانه او اسانه ده او له هر ډول درملو څخه په ښه بڼه پایله ورکوي. نو ولې یوه هڅه نه کوئ؟ په خلاصه ډول ویلی شو چې پر شونډو باندې مسکا لرل موږ ډیر مینه ناک او د مینې کولو لایق ګرځوي. غوره ده چې په هر حالت کې مسکا کول تجربه کړو او یو بل پسې خندا کول نه بلکې یو له بل سره د خندا کولو تمرین کړو. ولې باید یو ښه اورېدونکی اوسو؟ ارومرو د بریالیو کسان د ځانګړنو په اړه اورېدلي یا لوستلي دي. که چیرې هر سیاسي، تجارتي، مذهبي او نور بریالي کسان په خپل ذهن کې مجسم کړو دې پایلې ته به ورسېږو چې دغه کسان د خپلو ټولو غوره ځانګړو ترڅنګ ښه او غوره اورېدونکي هم وو. هغه کسان چې په غور او ښه توګه اوري په
په ښه توګه کولی شي مسایل په خپل ذهن کې تحلیل کړي او د خپل دغه تحلیل پر بنسټ ځواب ورکړي او یا تصمیم ونیسي. یو ښه اورېدونکی اوسېدل د مقابل لوري خبر ته درناوی او پاملرنې د درلودلو په معنا دی. دا اړینه نه ده چې موږ دې باید په یو لوړ موقف کې اوسو تر څو غوره اورېدونکي توب تجربه کړو، بلکې هر هغه کس چې غواړي په خپل ژوند کې بریالی وي دغه چاره ورته یو ضروري او حتمي امر ګڼل کېږي. که چیرې د یو کورنۍ مشر لکه پلار، مور، ورور یا خور یو ښه اورېدونکی ونه اوسئ، په مقابل کې کورنۍ د ډېرو کوچنیو مسایلو پر وړاندې له ستونزو سره مخ کېږي او دغه مسله پر یو لوی کړکېچ بدلیږي چې په پایله کې د کورنۍ نظم ګډوډي او د کورنۍ لپاره پر یو لوی سردردۍ بدلیږي. دغه بیلګه کولی شو د کاري چاپیریال او یا په هر بل ځای کې تطبیق کړو، ځکه د مسایلو له ښه اورېدو پرته مو هیڅ کله ښه تحلیل نشو کولی. له ښه تحلیل پرته موږ ښه ځواب نشو ویلی او که ځواب ووایو ناقص او نیمګړی به وي. لاندې څو داسې لارښوونو ته اشاره کوو چې په رعایت او عملي کولو سره یې کولی شو غوره اورېدونکی واوسو. مقابل لوري ته کتل. د غوږ نیولو ټوله لړۍ مقابل لوري ته په پاملرنې او تمرکز کولو پیل کیږي. له یو چا سره د خبرو کولو او تعامل پر مهال باید بل کار ترسره نه کړئ، لکه په موبایل او کمپیوټر کې بوخت کېدل، د کاغذونو ترتیبول، ټلویزیون ته کتل او داسې نور. کله چې یو څوک له تاسو سره پر خبرو کولو بوخت وي خپل وخت یوازې هغه ته ځانګړی کړئ تر څو یو غوره اورېدونکی وګڼل شئ او په ښه توګه وکولی شي هغه موضوعات او مسایل چې مقابل لوری پرې بحث کوي درک کړي او پر اساس یې ځواب ورکړي او یا هم تصمیم ونیسئ. که غواړئ چې له یو چا سره لیدنه وکړئ نو اړینه ده چې خبرې هم په غور سره واورئ او درناوی ورته وکړئ، ان که مقابل لوری ستاسو په پرتله یو ټیټ موقف کې هم قرار ولري. د خبرې کوونکي کس د خبرو نه پرې کول. ډیری کسان د خپل خبرو د پرې کېدو پر وړاندې بد غبرګون څرګندوي. هغوی دغه کار خپل ځان ته یو ډول بې احترامي ګڼي. د رابرټ آل مونټیګرومي په نوم یو مشهور لیکوال وایي د نورو په خبرو کې ورلوېدل دومره ناسمه کړنه ده لکه په لوی لاس چې د مقابل لوري پر پښو وخیږي. ښایي ځینې هغه کسان چې د نورو خبره پرې کوي خپل دغه کار د لاندې لاملونو له ډلې څخه د یو پر بنسټ ترسره کوي. غواړي وښایي چې څومره باوخه او له لوړ درک څخه برخمن دی، په کافي توګه د هغه څه لپاره چې مقابل لوری وایي ارزښت قایل نه دی. تر دې حده هیجاني کېږي چې مقابل لوري د خبرو کولو د دوام اجازه نه ورکوي. که چیرې تاسو هم پر دغه ناخوښ عادت اخته یاست غوره ده چې خپله انګیزه وارزوئ او د بدلون تصمیم یې ونیسئ. خلکو ته لازمه موقع په لاس کې ورکړئ څو خپل نظریات روښانه کړي او دې ته اندېښنه مه کوئ چې تاسو ته به د خبرو وار نه در رسیږي، ځکه هغه وخت چې د هغو د خبرو پر وړاندې سکوت کوئ هرومرو تاسو ته دغه موقع درکوي چې د هغوی د خبرو پر وړاندې مناسب غبرګون ښکاره کړئ. د مقابل لوري د خبرو درک کول. ډیری وخت هغه څه چې اورو ژر له یاده باسو او د دغه څه اصلي لامل هم دا دی چې موضوع مو په سمه توګه نه ده درک کړې. د مینسوټا، مشیګان او فلوریدا پوهنتونونو په څېر معتبر مرکزونو د څېړنو پر بنسټ انسان یوازې کولی شي هغه څه چې اورېدلي دي 50% یې له ځنډ پرته په یاد راوړي. هر څومره چې وخت تېرېږي د دغه وړتیا او قابلیت کچه هم ورسره کمیږي او کله چې یو ورځ تېرېږي دغه کچه 25 سلنې ته راښکته کېږي. له دغه وضعیت سره د مبارزې او غوره لار دا ده چې د مطالب او موضوعاتو د حفظ کولو پر ځای هڅه وکړو څو هغوی په ښه توګه درک کړو. فهم هغه څه دی چې بیان شوي او روښانه شوي دي، په هر حال منځپانګه په کلمو کې نه بلکې د خلکو د درک او پوهېدو په کچه کې نغښتې ده. خپل احساسات او عواطف وپېژنئ. ډېری خلک د خپلو احساساتو یوه لویه کتله خپل ځان سره هرې خوا ته لیږدوي چې دغه څه د دې لامل کېږي څو د ځینو خلکو او موقعیتونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي. زیګمنډ فرویډ وایي هغه کس چې د غاښ درد لري شي کولی چې مین شي، یعنې د غاښ درد هغه ته د فکر کولو او مقابل لور ته د پاملرنې کولو اجازه نه ورکوي. کټ مټ لکه د هغې شیبې په څېر چې یو کس د خپل تیر په تیره کولو بوخت دی او د مقابل لوري خبره د تیرولو له غږ سره محوه کېږي او په سمه توګه نه درک کېږي. ژر قضاوت مه کوئ. د مخکې له مخکې قضاوت او پرېکړې په اړه په راتلونکي مخونو کې په تفصیل سره بحث وکړو. دلته یوازې هغه موضوعات په مختصر ډول واضح کوو چې د بحث اړوند دي. هرومرو درته پېښه شوې ده چې د یو چا د کیسې د اورېدو په حال کې اوسئ او د کیسې له پای ته رسېدو مخکې په اړه پرېکړه او قضاوت وکړئ. تقریبا ټول دغه تجربه لرئ، خو حقیقت دا دی چې تاسو نشئ کولی چې پر یو وخت هم یو ښه اورېدونکی اوسئ او هم یو ښه قاضي. د تل لپاره له ځواب ورکولو مخکې هڅه وکړئ څو د مقابل لوري ټولو خبر ته په غور سره غوږ ونیسئ. پرته له دې ښایي ځینې مهم مطالب له لاسه ورکړئ. نو اړینه ده چې هڅه وشي څو له هر ډول مخکیني قضاوت او پرېکړې مخکې
لومړی موضوع په غور سره واورو، تحلیل یې کړو او وروسته له هغه خپل غبرګون او ځواب څرګند کړو. د مقابل لوري د خبرو خلاصه کول او جمع‌بندي. د نظر خاوندان پر دې موضوع متفق دي چې غوږ نیول هغه مهال غوره اغیزه لري چې په فعاله بڼه ترسره شي. جان ایچ میلچینګر وایي د هغه څه په اړه چې اورئ نظر ورکړئ او خپل نظر بیان او واضح کړئ. د بیلګې په توګه کولی شي ووایي: احمده، داسې ښکاري چې دغه موضوع د ارزښت وړ ده. دغه چاره تاسو د یو غوره اورېدونکي په حد کې ساتي. له دې څخه هم وړاندې لاړ شئ او ووایئ: ډېره جالبه ده. که مو زده کړل چې خپل نظریات په معنا لرونکې بڼه بیان کړئ، مقابل لوری متوجه کیږي چې تاسو هغه ته غوږ نیولی او پاملرنه ورته کوئ. همدلته ده چې هغه لا ډېر اطلاعات او معلومات ستاسو په غوږ کې درکوي. د فعال غوږ نیونې یوه تګلاره دا ده: هغه څه چې مقابل لوری وایي پر څو برخو باندې وویشئ. کله چې د یوې موضوع په اړه د مقابل لوري خبرې خلاصې شوې، د هغو د خبرې اصلي ټکي د بل بحث له پیل کېدو مخکې راټولې کړئ او ځان مطمئن کړئ چې پیغام مو په سمه توګه ترلاسه کړی دی. دغه کار پر تاسو باندې د هغه د لا ډېر باور او اطمینان لامل کیږي او له تاسو سره د غوره اړیکو په ټینګولو کې مرسته